السلام علیکم ګران همکارانو خدای دې کې چې روغ جوړ است د خپل درسونو ادامه باندې نن غواړم مایکرولیب مینویډاس او هغه ماشينونه هغه دستګاوې چې لابراتوار کې د سپیکټو فوټومټري سیستم باندې کار کوي یعنی زیاتره دوستانو پوښتنه کړې وو چې مایکرولیب او یا هم مینویډاس او یا هم د سنور دستګاوې چې هورموني یا انزایمونه تشخیص کوي دا په کوم عملیه باندې یا په کوم میتود باندې د خپل نتیجه مونږ تر کوي یا خپل ریزلټ مونږ تر کوي راځي دا ویډیو تاسو وګورئ دا نن به ټول درته تشریح کوم هر بایوکیمستري دستګاه چې ده ډیر اسانه سیستم لري یو نور لري نور یو منشور یا د نور تجزیه کوونکی په مختلفو رڼاګانو باندې یا منشور چې اصطلاح یو پرده ده چې لغنه مشخصه او وړاندې تیریږي په سمپل باندې لګيږي او سمپل هر شی چې دی اس جی پی ټی د اس جی او ټی د هورموني د هر شی چې ده په دې کې په دې باندې مشخص نور لګيږي شاته ډیټیکټور ده یعنی تعیین کوونکی یا مشخص کوونکی نور راځي په سمپل باندې لګيږي طبعا نو دا سمپل کې ک انزایم ک هورمون وک هر شی د نور معنی ګرځي ډیټیکټور الته مشخص کوي چې مثلا ک په سمپل کې هغه هورمون یا هغه انزایم ډیر وی لګه شو پریدي او کچېره کم وی نو ډیر شو پریدي ډیټیکټور باندې بیا غو ډیټیکټور د شوال وجنه مونږ ته ریزلټ را باسي یعنی څومره شو چې دغه سمپل نه تیر سو همغومره انزایمونه یا همغومره هورمون یا هر شی چې مونږ ټیسټ کوو هغه مونږ ته ضرب تقسیم په سیستم باندې ضرب د ابزوربنس چې ورته وایي چې ورته په مایکرولیب کې د هغه لرو یا ضرب تقسیم کیږي به مونږ ته ریزلټ را باسي لدینه مونږ دا نتیجه اخلو یو نور لري مستقیم نور راځي په منشور لکېږي منشور مختلف رڼاګانې باسي یا مختلف رڼاګانې چې را باسي دغه مونږ ته په طبي یا د لابراتواري په حساب باندې مونږ ته واویلانت وایي مونږ هر ټیسټ لپاره ول مشخص واویلانت جوړو په دې حساب باندې چې هغه مشخص وړانګه ته ضرورت لري یا هغه مشخص رنګ ته ضرورت لري نو چې کله مونږ واویلانت ورته سیټ کو نو هغه منشور خپل اتومات ډول باندې همغه رڼا همغه ټیسټ لپاره جوړي یعنی هغه مشخص رڼا مشخص واویلانت ورته جوړي او همغه نور تیریږي مستقیم وړانګه تیریږي په چی باندې لګيږي په سمپل باندې لګيږي او د سمپل وروسته هغه ډیټیکټور باندې چې څومره نور یا شعاع ولګید همغه د مونږه نتیجه ده کچېره ډیر نور ولګید یعنی د انزایمونو دا کم دي یعنی کم معنی ګرځیدلې د نور د تیریدلو او کچېره انزایم یا هورمون هر شي چې هغه ډیر وي نو نور به طبعا کم تیریږي ولې چې دغه انزایم یا هورمون د نور د تیریدو معنی ګرځي نو په دغه حساب باندې مونږ ته نتیجه را باسي او دا به په خپل اتومات ډول باندې دا څومره نور چې ولګي دا ضرب د ابزوربنس کیږي ضرب د سټانډرد کیږي لاغه نو ورسته مونږ ته نتیجه را باسي او نتیجه مونږ ته راکړي بس خدای دې وکړي چې پوسوي یاستئ بیا هم چې کوم سختګي و زما په الفاظو کې زما په خبرو کې تاسو کولای شئ مانه سوال پوښتنه وکړئ ان شاء الله په شخصي کې په ګروپ کې په یوټیوب کې ټول کې به ان شاء الله تاسو پوښتنه ته ځواب درکوم السلام علیکم